روانه پهلوانه کرمۍ راځئ مهرباني جانو څنګه طریقه ده والله بد نو بد مو خو نه دی راغلی پهلوان زه خدای مهربانه دی رابس یاره څنګه یې جانو والله ښه یم شکر شپې ورځ په خیر کې تاسې څنګه یاست شکر دی د الله احسان دی خیره ورسېدلاست خیر دې په نصیب سره دا جانو دا یې څنګه ښایسته کوټه جوړه کړې ده والله د یارانو دپاره مې جوړه کړې ده نو والله ښه خوند یې په کړې دی اکرمه دا جانو ښه کوټه لرې بیخي ښایسته یې جوړه کړې ده والله بس نو خوند یې په کړې دی والله اکرمي راته وویله ول درځه د جانو خواته ولاړ شو ما نه یې مینه جوړه کړې ده یاره څه کوو د لېبه شپه وکړو اوس مې ولیده والله ښه کوټه دې جوړه کړې ده یاره خوند یې په کړې بس نو ستاسو سترګې ښایستې دي ژوندی اوسې خیر اوسې غم مه راکوه تاسو بنډار وکړئ زه به وارې کور ته ولاړ شم ونیسه ته داسې وکړه کوټې ته مه راځه زما سره مېلمانه دي یو پیاله چای پخیر چای د چا څخه به پخې کړم څنګه د چی څه پخیر کړمه په کور کې یو برګ ونسته ولې ته نن د برق نوبت اوبه مو نه دي نیولې کومه بېټه په ګوړ نه مې ولاکېدلې دی ته داسې وکړ او صبر درسره واخلم مستر څخه اوبه راوړم وای دا څنګه برق دی څنګه نوبت دی په میاشت کې مو ولاک پنځه ورځې لیدلي هلته چې د بلانو وخت دی دوې میاشتې بل تعلیم نه کېږي میټر درته ولي پهلوانه ته خو د پلار نه زنګ ور ووړه اوس په دا ټلیفون پورته کړي دا څه ناځوانه سړی دی بله اوه زما ټلیفون چارج خلاص کړی دی یاره ته دا ستا ټلیفون راکړه ستا په ټلیفون به زنګ ور ووړم زما په ټلیفون کې نو چارج شي زما ټلیفون خو غرمه نه چارج خلاص کوي دې سړي ته که زما په قول کوې د دې سړي سره به ګش سره پور بند کړه بل وخت پور مور کوه دا بیخي بې اعتباره وختئ زما هم نفس را درولي دي اوس یې نه ټلیفون راغلی راغلی راځي په شا جنک راغلی راغلی کښېنه دا راغلی دا چمونه مه کوه دا ته اوس څه کوې خو په چارجر جانو برق خو راغلی د خیر سره اوکې ته داسې وکړه چارجر راکړي دا که یاره دا ټلیفون مې چارج نه لري شراوت مې د چي درته راغله جانه ته داسې وکړه یو بل چارجر واغه هم درسره راوړه زما ټلیفون هم ولا چارج نه لري اکرمه زما کور خو څه د موبایلو دوکان نه دی یو غربۍ چارجر لرم درته راګولم قرار په نوبت سره چارج ورکړي سمه ده ښځه دې را پرېکړه د ناجده چمونه کوې ناجده بل چارجر راوړه خو ما د زما ټلیفون چارج بیا بیا درته راوي دا ټلیفون چارج کښېنه کرار د ناجده چمونه کوې هر ځای مې شرموې همدا زما ټلیفون چارج لري خو دغه د چي وګوره د غرمې راهیسې راغلی پهلوانه ښه دې وخوړه چې ګوره زه به دا زما ټلیفون یې چارج ته وتړم ونیسه دا د چارج خو بیا زما نوبت دی څنګه دی چارج روان دی راغلی چارج یې پورته کړي د خیر جانو داسې وکړه یاره تلویزیون پیدا کړه یاره دقت مو کړی دی ګورې به مو ساعت تېر شي څنګه وایه پلاره ټلویزیون خو راوه یاره بر به مو ساعت تېر شي یو غزله مزله به در سره واورو یاره بیخي مو دقت کړی دی لیدلي یاره اوس به د چي درته راوړم پهلوان وایه دې څه سلامۍ مو دې درته سمه زه به تلویزیون درته راوړم غم دې نه جانو خو نو په صحیح معنا ښه ځوان دی نه سفیری سړی دی اوس تا دې تلویزیون هم راوړی به هلته یو ډبه کوټې ته جوالا مې راغلي دا خبرې پرېږده وخت یې پیاله چا پخې کړه و د بالا ګوري ما ته ته بړې دا زما ټلیفون ور واچوه ته کښېنه کرار زما خپله د هغه جان ټلیفون لره سره د هغه لا چارج نه لري هغه راته وویل وایي دا که یو ځای برق و بیا یې را چارج کړه و د هغه چارج بیا دا چارج سلامي دي جانو وعدم موسجه بخير دواعي سب البله یو ښه لوکس د لغمې غزله به ونیسه چې خوند به ور واخلو سمه ده پهلوانه ډرامه نوې شروع شوې ده او ډرامه یې ته واړه
یو د دغنې غزله به ونیسه واه واه څه به وایي بیخي دې د وازه زما د جنکې په زوره کړه يا پهلوان سلام دی اکرم یا پهلوان راز شاله زده چیرې دا څه ملکه کوه ولې شرمولو ور هغه ته غوږ ونیسه دا شکر شکر زموږ بختي پهلوان دا علي اوس نو ته ګوره په ما کار لري که نه لري ورته ګوره برکونه دي شکر چې ولاړ تلویزیون چلانه دی هلته غزل شروع ته دلته لکه سیرلی پورته پورته غورځي کښېنه وګوره بس یې دی ناجده د ناجده چمونه کوه لا برکونه پهلوان عجبه کار دی ولا عجبه او بله پلار دې په یاد دي بس کار دی مېرمنو دا مو د برک نه بد دی اکرمه دا بلال ما دې سترګې وره پیدا شي همدغه پهلوان څه پوښتنه وکړه بله شپه هلته مېلمانه وم څلور ساعته بر د یوه دقیقه نه تلئ اکرمه هغه منطقه چې د خاص د خانانو د سیټان دي هلته هلته خو به خود څلروي ساعتي دا منطقه خو وروره د خوارانو د غریبانو چې زړه یې وغواړي رایله کوي چې زړه یې ونه غواړي نه رایله کوي بله دا نابد نو چې هغه د خانانو د ستاسو د مسکینانو خوا ده نو د هغو څه به ډېرې پیسې اخیستې څه بیا نه اخېدونه ولې نه اخي چې میاشت پوره سوي چې بیل ته ورسو 50,000 افغانۍ 500 افغانۍ پر دغه برق پر دغه برق باندې څه وایي زه په 2000 افغانۍ باندې یوه چاډه پوټ رانیسم 6 میاشتې مې بسېږي بخارۍ په لګوم چای کټو د کورګو د کار پر کوم 500 افغانۍ وای 500 جان وګوره د یوه نوز به خطا کړي د دمساګانو برکونه وګوره چې ستا که نسته اوه زه به پلا ورسم وبې ګورم دا څه مثال دی 500 افغانۍ دي اخي دغه برق باندې 5,000 افغانۍ خلک وایي 8,000 10,000 راباندې راوځي 10,000 افغانۍ 10,000 افغانۍ پر دغه د خو لا ښه دي 15,000 یې ورکړي دي پر دغه برق باندې جینې اخلي اوهو هلته دې د اوبو ماشین راچولی دي دلته چې ګرمي راچولې ده او دا خوا ته دلته اوتو دي شروع کړي دي یو څه فکر لرې ګر سره مه ورته کوه لږ فکر وکړه ولې بې وخته هست ولې جنبکه سره هستو خو د هغه برکونه ګوره زه ستاسو د لاسه او دغه نوبت دا ونې که ته پهلوانه هېچ چا رانسته ګرو تللي دي زه خدای مهربانه دی رابشي یاره برق به راشي ستاسو نوبت دی ولا نوبت مو دي زه نو منه شپه د دې غونډې خدای رایله که دوی به نن دومره ظلم نه کوي مېلمنو ته خو به نو ګورې او ما غزله مې ارمان ده څنګه نه مې غزله شروع جبه غزله شی تاوده کړو نو شی ګرم کړو ټپ ما چې بیخي خوند راکوي دغسې زه خدای مهربانه دی رابشي جانو فکر مه یوه ورځ یې نه دی بله شپه هم دغسې یو ډرامې ته دغسې متوجه وي بس بد لاړ دغه ناجده هم دغسې شوکې دغسې ورته ګوري زه به دا خپل خوند پراخدمه دغسې خوند راکوي ته دې زه ښه په خدای چې د غزله چې اوس بیخي خوند راکوي اوس به مرګ راشي خدای مهربانه دی برق راني جانو هغه دې راني یاره خو برق راني ته چالانه که یاره هغه ته ولې ځینې چالانه کړم شک
یو لږ هوا وکړه. څنګه برکونه دي دا څنګه برکونه دي دا اوس یاره دا څنګه برق دی اوس دا اوس موږ نو دا څنګه برق دی ښه دا ګرد عمر دغه رقم یې داسې برکونه دي داسې روان څراغ ولګوه یاره داسې برکونه دي دا زموږ نوبت دی دا اوس ورځه نه ده نه دویږي هسې راورشي ښه دی چې موږ دا برق نه لرو یار درکې برق سړی ونه لري لا ښه دی موږ یې نه لرو په خبر لا نه یو په خدای وم ښه خوشحاله یو لکه یا په برق خبر یا په دغه خبر یو ته دا خو ته سم ډول د عصبي تکلیف چاته وراچي خبره کم دی ته وګوره د شپې دا چې څو بجې شوې موږ ورته ناست یو بیا ولاړ شي بیا ولاړ شي بیا راشي دا خو په قرآنګر د خلک دا د ښار خلک چې جنس پېژندل کېږي داسې چې هم دا برق دغه دی بس په دغه چرت یې نیولي چې برق دی و برق دی و برق زه به د څو کاله یم اکرمه یاره ته خو نو در موږ یو څه کشر یې وایي وریده خدای دې مینه کې درواغجن زه د دغه 240 کال به څه وایه د 15 کاله یم هم به دا 10 کاله برکونه اخیستي نه به سمونه ته د 15 کال یې نو د څو کاله یم زه خو په تا دونه نه یم مشه دا برکونه چې زه کوچنی لیسه وم دغسې خراب ښه او سم یې ولې که په ژوند کې نو دا ولې نه سموي دا خلک وایي د خارج دا ښه برکونه دي نو د خارج ښه برکونه دي دا خور افغانستان برکونه څوک پکې کړي او په تېره به د کندهار یاره پهلوانه یو خو چې خدای تا د برق ریس نه کړي که ته د برق ریس کړې خو زه هم د غال بلا پر ودرې څه وایې یاره ما دې د خدای د برق رئیس کې وم چې زه رئیس وم دا ګرد افغانستان ته برق ورلکو ته دا څه وایې څو د ډېرې پیسې پکښې کې دي بل کال دې نه دي په یاد موږ په راډیو کې واورېدله اوس مې د خدای دې مې غاړې نه بندوي 15,000 میلیونه یې یاد کړې که څوک د کجکي بند ته یوازې دا پیسې راځي وم چې دا 10 لکه ډالره په دا جیب کې واچوم د پلار د نیکه مې بس کې د خدای بنده وایي برق نه سمه هغه دې راډي جانو دا اوس برکونه ولې سره هغه دی چې یوه برکونه دي ځکه یاره موږ به خپله سوارم پر وکمنه ته خپل غزلونه ته وګورې خپل پروګرام زه عجبه نامې غزله ده جانو ته یو څاوا ورکړه یو څاوا ورکړه درم داسې جانو ونه خدای ښه سمه ده نه خبر نو بیخي دې ده وایه واجه سکر ته راځي دغه دی په ما کار لرې دغه دی ولاړې اوس مو ورته ګوره ورته وګوره تلویزیون ته دې وګوره ناجده ګرده ستا له لاسه پورته پورته غوښه خو تلویزیون ته ګوره ورته دا څراغ خو ولګوم ناجده چمونه کوې یو ګړی برق راسي موږ خوشحالۍ ته نه پرېږدي چراغ څه کوې نیمه شپه ده پرېږده بلا به بېجېږو ګوره څراغ نه لګوم چراغ مې ولې لګوې ولې لګوم زه لګوم بیا لګوم د دې برق څه ولاړه خوند راکړي یاره بیخي خراب برق دی یاره ورکه که خوب تا ته خوب نه رالي خوب رانه پهلوان داسې نه چې برق راسي مړه به دغه ځینې مزلې وګورو
نه راځي دا برق چیرې راځي خبره کښېنه د نجیده چمونه مه کوه بیا پرېوځې بیا خوب درځي ښه ځه پرېوځه پړي الله کې د غذا سره پرېوځه خبرې مه کوه خراري خو به نه کوې خراري ولې کوم دغسې نجیده ځان خراري به شروع کړې د خراري ونه کړې د خوب مې ونه باسې ته ګورې غږ مه لرې نو پرېوځه څه کوئ پهلوانه یاره بنابه بیده شو ښه زه هم لرې سره بیده شم دا بندش باندې پرېوځه ښه برق خوند نسته جانه ډېر به باداني مشته برق خوند چیرې و برق نسته پرېوځه یاره اوس هم ګرده شپه ولاړم ګرده ورځ ګرځېدلې دغسې ستړي ښه اشراق رمال څو بجې دي که ساعت وګوره وایي څو بجې دي بیا ګوره نو ته بیا دا څه د نجیده چمونه کړه درې نیمې بجې دي د شپې بیده بیده شه يا رجل هذا يزوج عندك يا ما تغني من كرامه بالله اصلا انا دي داش ولا ما كنت هو ما جاب يصير اسبانيا ولا بارك غني ديار ما تشوف زلزله بس وتصبر انا ځان جوکړې پهلوانه بارك غني ديار د خوبه ویستو دا برق نامعلومه دی ولاړ ته پرېږده اوه لاړ دا برقونه بدوسي يا زلمه اوس خوب دې راته راتکې پهلوان يا رب خبر دا باندې باندې پرېوځه وینس دا پلان راوړ نو پهلوانه په دغه شپه ځم چې دې ها بدوس راو خو Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. پهلوان برق چیرې و پهلوانه پرېږده ونې کې په ژوند ووینې په دې ښار کې برق پرېږده بالا ندی راغلی په سرستوي دي چې که سره برق راغلی برق راغلی پرېوځه نجیده چمونه مه کوه رابسې